سلامونه. رب دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. د واده سره سم دا دی د فروشاین یا د موټر چلونې د جواز پریښې یا لېسنس لوستونه مو پیل کړه. خدای دې وکړي چې تاسو ته په ګټه تمام سي او ځینې استفاده وکړئ او ګټه ترېنه واخلئ. Der Weg zur eigenen Fahrerlaubnis. Fahrerlaubnis هماغه اجازه یا منګه ورته په افغانستان کې لایسنس وایو، هغې ته وایي. کومه لاره ده یا کومې لارې چارې دي چې مونږ خپل فروشاین یا همدې لیسنس ته رسوي. کیدای سي دا 2-3 ویډیو سي، نو دې لپاره ما اول سر کې وغوښتل تاسو ته د فروشاین په اړه معلومات درکم او هم هغه لارې چارې یا هغه کړنې چې ضروري دي مخکې له دې نه چې مونږ تیوري درسونو ته لاړ سو هغه په پام کې ونیسو. یو جامع او کامل معلومات به تاسو ته وي. Für deinen Führerschein brauchst du diese 7 Schritte. ستا د فروشاین لپاره که ته غواړې خپل فروشاین واخلې نو دغه 15 لارې یا قدمونه یا پلونه دي چې دا مد نظر کې ونیول سي او ته به خپل فروشاین لاسته راوړې. لومړی د هر څه نه انمیلډونګ دی. انمیلډونګ یا نوملیکنه. Melde dich bei einer Fahrschule an. د موټر چلونې یو ښوونځي ته لاړ شه او خپل ځان میلډ که هلته یا نوملیکنه دې وکړه. څه رقم کوی سم زه یو د موټر چلونې ښوونځی را پیدا کړم. اول خو به ته وګورې چې دا څومره پیسې اخلي. کوشش وکړئ چې د همدغه موټر چلونې د مکتبونو یا ښوونځیو فیسونه معلوم کړئ او چې څو روپۍ اخلي د هر ساعت په سر باندې. وی ګورئ چې څومره کامیابه دی او که کیدای سي کوم انډیوال یا دوست مو هلته تللی وي د هغې نه مشوره واخلئ چې دا څنګه و، ښه ښوونځی و یا نه و. په دویمه مرحله کې زیټسټ اون erste هیلفه کورس راځي. په دویمه مرحله کې تاسو به د سترګو معاینه وکوئ. د سترګو معاینې دې لپاره ضروري دي چې تاسو د څومره لرې نه یو څه لیدای سئ. دغه نښانګانې چې دي دا لیدای سئ که نه یې سئ لیدلی، آیا تاسو ته عینکو ته ضرورت شته که نه شته. او erste هیلفه کورس دا د بیړنیو مرستو کورس دی چې دا حتمي او ضروري ده. تاسو به د زی ټسټ وکوئ، د سترګو معاینه وکوئ او بیا به هم دغه د بیړنیو مرستو سند دا به د ځان سره واخلئ او د غوښتنلیک سره یو ځای به بیا د نوملیکنې لپاره واستوئ. د غوښتنلیک لپاره د فروشاین هماغه کوم دفتر چې د هغې ته به یې واستوئ. انتراک ستاسو غوښتنلیک. ستاسو غوښتنلیک تاسو په معموله ډول مستقیم خپله نه کوئ، نیغ په نیغ یې تاسو خپله نه لیږئ. دا غوښتنلیک تاسو ته د موټر چلونې هماغه مکتب کوي. هغه ستاسو ټول اسناد تاسو نه اخلي، ټولوي او بیا دې دفتر ته یې لیږي. دا 15 اونۍ وخت نیسي. که ډیر وخت ونیسي نو 15 اونۍ یعنې زر راځي. په دې وخت کې تاسو کولی سئ خپل درسونه شروع کړئ. تاسو کوم درسونه چې لرئ هغه تیوري درسونه دي، هغه تاسو شروع کړئ. خو تاسو نسئ کولی هیڅ یو امتحان ورکړئ، ولو که هغه تیوري وي او که هغه پراکټس وي یا پراکسس وي. هغه امتحانونه تاسو نسئ ورکولی. فقط تاسو کولی سئ په درسونو کې ونډه واخلئ او هغه کوم درسونه یا کتابونه چې تاسو ته درکول سوي یا کاریال ده هغه تاسو وکاروئ. څلورمې تیوري اونتریخت. تیوري اونتریخت په 2 ډوله دي. یو ووایم 2 رقمه. یو خو تاسو ځئ خپله د موټر چلونې ښوونځي ته ځئ او دویم هغه کاریال یا کتاب چې ده تاسو هغه کاروئ او هغه وایي تر څو دا سوالونه ټول او دا پوښتنې تاسو یادې کړئ. نو تاسو مجبور یاستئ چې 14 ډبل ساعته چې هر ساعت تقریبا 45 دقیقې وي، یعنی ډبل ساعته 90 دقیقې تاسو باید 14 ورځې کمې در کم لاړ سئ د
موټر چلونې ښوونځي ته او هلته حضوري ډول باندې تاسو درسونه د استاد نه ووایئ. دې کې بیا 12 ډیر اهم دي چې تاسو کولی سئ لاړ سئ او هلته کښېنئ خپل لوستونه ووایئ. پنځم چې ده پراکسیس اونتریخ ده. پراکسیس اونتریخ یعنی عملی موټر چلونه. عملی موټر چلونه ډیری استادان هغه وخت تاسو ته اجازه درکوي کله چې تاسو دا تیوري پروفونګ ختم کړی وي، یعنی تاسو دا باید په بریالیتوب سره خلاص کړی وي، سند مو په لاس کې وي، پس له هغې نه تاسو ته پراکسیس اونتریخت شروع کوي او ځینې همدې جریان کې کله چې تاسو سوالونه وایي همدغه وخت کې تاسو ته پراکسیس اونتریخت یا پراکسیس درسونه هم درکوي چې تاسو خپل استاد سره ترمین نیسئ او ورته وایي چې زه غواړم شروع کوم درسونه. دا درسونه بیا هم د ښوونځیو مربوط کیږي. ځینې استادان دي چې تاسو ته 2 ساعته یعنی 2.45 دقیقې ساعتونه ډبل درکوي چې دا په 2 ساعتونو باندې حسابیږي او که بیا هسې نه وي هره ورځ به تاسو ته 45 دقیقې یو فارت درکوي. 18 دانې دې کې هغه فارتونه دي چې تاسو باید که هیڅ کله موټر نه وي چلولی واخلئ. که څومره ډیر اخلئ هغه خو ستاسو فایده ده، خو د 18 نه بیا ټیټ تاسو نه درکوي. په دې کې بیا 12 دانې یا 12 فارته چې دي ډبل فارتونه دا بیخي زوندر یا فلیخت دي. تاسو مجبور یاستئ چې دا لوستونه ووایئ یا دا د درسونو کې ونډه واخلئ. 15 چې دي د ښار نه بیرون عمومي سړکونه دي چې 100 کې رفتار پکې کېږي، موټر پې باندې ځي، او 4 د اوټوبان دي، 3 هم د شپې فارتونه دي. دا هم هر یوې کېدای شي چې تاسو ته استاد ووایي چې 2 ساعته یا 3 ساعته یو ځایي واخلئ، هغه هم د استاد مربوط کېږي چې څنګه ستاسو توانایي یا هماغه حوصلې ته ګوري. پس له هغې تاسو سره هغه ترمین نیسي یا ترمین تاسو ته درکوي، کولی شئ دا لوستنه هم تعقیب کړئ. تیوري پروفونګ. تیوري پروفونګ هماغه نظري ازموینه ده چې تاسو یې ورکوئ. په دې کې تقریبا تاسو باید هماغه 1200 یا 1000 سواله چې په کاریالونو کې دي هغه هم ویلي وي او په ښوونځي کې د موټر چلونې ښوونځي ته تللي یاستئ او هغه لوستونه هم ویلي وي. له دې 1200 یا 1000 سوالو نه تاسو ته 30 سواله راځي چې تاسو دا 30 سواله مجبور یاستئ په هغه ورځ باندې حل کړئ. بیا په دې کې که 30 سوالو نه تاسو کولی شئ 10 نمرې غلطي وکوئ. دا کومې نمرې دي؟ دا هغه نمرې دي چې تاسو 2 دانې 15 نمرې سوالونه نه شئ غلطولی. که چیرته تاسو نه 2 دانې 15 نمرې پوښتنې غلطه سوې او 10 نمرې هم کمې سوې بیا هم تاسو ازموینه کې ناکام یاستئ. نو که 3 وي یا 2 نمروي سوالونه وي او هغه 10 نمرې سي مشکل نشته ده، کومه ستونزه نشته ده، تاسو پکې کامیابیږئ. پراکسیس پروفونګ. په پراکسیس پروفونګ کې کله چې تاسو ټول عملی درسونه هم واخیستل نو یو به ممتحن راځي او یو به ستاسو خپله استاد وي، د فارشولې استاد به وي، هغه تاسو سره وي، دواړه په ګډه سره کینی او درس درکوي، تاسو به هغه تعقیبوي. دا هم 45 دقیقې ده یعنی 1 ساعت دی. ولې 45 دقیقې وایي دوی 1 ساعت؟ 45 دقیقې دې لپاره وایي چې درسي ساعتونه معمولا 45 دقیقې دي. نو که چانس هم راوړه او درس هم ولې ونه بیرېدلی او ډار هم په زړه کې نه و نو انشاءالله تاسو به د خپل فروشاین یا لېسنس لاسته راوړئ. تر بیا الله مو مل ښې چارې.